طالبانو داسې کار وکړ چې 13 کلونو کې چا نه ترسره کړی. دا چې طالبانو کوم کار ترسره کړی ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. د یو برتانیوي بنسټ د سروې پایلې ښایي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د 13 کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د السیس په نوم یو برتانیوي موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشهیي موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونهیي سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سټلایټ په وسیله اټکل شوي ښایي چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر 1000 هکټارو لږو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. یوه بله سروې چې راپور یې پروسه کال د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور شوی و، پر بنسټ یې پروسه کال په افغانستان کې په 2,33,000 هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي و، چې له دې جملې څخه 1,20,000 هکټاره ځمکو کښت یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د السیس موسسې د راپور لیکونکي ډیویډ منسفیلډ وایي چې همدا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تاریاکو د تولید د کمیدو په اړه خوشبین واوسو، خو دا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی یو ښه پرمختګ دی. نوموړي ویلي 2,00,000 هکټارو ته د کوکنارو د کښت راکمېدل یوه مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو. نورې پایلې به یې راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلومې شي، خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسېدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره راټیټه شوې ده چې دا کموالی د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمیرې ښایي چې په تیرو 3 میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې 10 ولایتونو کې تر 10,000 جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي. اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبانو حکومت پر یو وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. ملګري ملتونه د یو برتانیوي پوهنتون په همکارۍ د سټلایټ په وسیله سروې کوي او د طالبانو حکومت هم د 2 میلیونه افغانیو په لګښت د ځمکې له لارې سروې پیل کړې ده.